ادم خان د پولیسو په فایرینګ کې چې نو د دنیا نه رخصت شو. ادم خان چې د تعلق د پېښور سره و د خو اخلاقو مالک او یو خوبصورت نوجوان او تاسو ته به د تصویر هم ښکاري، خو دا د پولیسو په فایرینګ کې چې نو د دنیا نه رخصت شو. خو دوی یو غلطي کړله کنه، که دا غلطي تاسو هم کوئ نو تاسو به هم ډېر ژر چې نو د دنیا نه رخصت کېدی چې نو تېره دښمنۍ وي او په دې تېرو دښمنیو کې چې نو 11 دښمنۍ د نورو خلکو وي د په خپل سر باندې چې نو اغستې وي. دا د دښمنۍ چې نو د خپل ذاتي دښمنۍ وي او دا نور دښمنۍ چې د دې خپل وي ملګرو د دې وی غلطۍ د وجه نه چې نو دا د دنیا نه مکمل طور باندې رخصت شو چې تاسو سوچ هم نشئ کولای. دا ویډیو مکمل وګورئ یار، څنګه چې تاسو ته پته نن په سوشل میډیا باندې ټول ورځ نه دا چلیږي و دې اصل حقیقت چاته پته نشته ملګرو. ادم خان په اول ځل دا غلطي کړې ده کنه چې تاسو سوچ هم نشئ کولای. که تاسو وګورئ کنه زمونږ د پښتنو په معاشره کې په خیبر پښتونخوا کې دښمنۍ چلیږي چې په وجه باندې د ځمکې په سر باندې لانجې شروع وي یا چې دنو په جیداد باندې چې دنو لانجې شروع وي نو داسې چې دنو داسې کیږي ملګرو په هر وخت کې. ادم خان چې وکنه دا په یو کارخانه کې ویډیو ریکارډ کوله چې الته فایرینګ او الته چې دنو اور ورېدو الته چې دنو اور لګول او دا کارخانه چې دنو دا سوځیدله په دغه ټیم کې چې دنو د ویډیو ریکارډ کړه. کله چې د ویډیو ریکارډ کړه نو ویډیو چې دنو د اپلوډ کړه نو هغه ویډیو ټولې دنیا ته ورسېده. هغه ایچ ډي او کوالټي والا او یو ښه کوالټي والا او ډېر ښایسته انداز باندې چې د ویډیو چې دنو ریکارډ کړه ملګرو. چې کله دا ویډیو ریکارډ کړه په خیبر پښتونخوا کې خدای لانجې او دا قصې مې ډېرې ځکه چې خلک یو کس لازمه کور کې په هغه باندې بیا چې دنو لانجې شروع شي چې دا ځمکه زه تعالی نه در کوم دا زما ځمکه دا چې نو واپس اخلم ملګرو. دا چې نو په خیبر پښتونخوا کې چې دنو دا چلیږي دلته فایرینګ او د فایرینګ چې دنو دا مکمل تور باندې د دنیا نه رخصت شو. دوی وخت غلطي دا کړې ده کنه چې هغه کارخانه کې چې دنو تنازعه او ملګرو د ځمکې تنازعه او د ځمکې چې دنو هغه مسله او ملګرو کله چې ځمکې مسله وکنه هغه یو پیر ول ځمکه ورکړه او خلک چې دنو خبر په سلا رضا باندې او بیا په لار کنه چې د ځمکه موږ تاسو نه درکو او د ځمکه چې دنو موږ لا واپس راکړي. چې کله چې هغه ځمکه واپس اغستل نو په ټیم کې چې تنازعه شروع شول نو خلک ولګي دغه کمپنۍ ته چې دنو مکمل تور باندې اور ورته کو دغه کمپنۍ چې دنو مکمل تور باندې وسوځوله په دغه ټیم کې چې د ادم خان ولګي دا ویډیو ریکارډ کړه او ویډیو ډېر ایچ ډي کوالټي والا و چې په ټوله دنیا کې خلکو وکتله ټول دنیا کې دنو وایرل شو نو هغه خلک ولګي دا کړه او د چې مکمل تور باندې د دنیا نه رخصت شو. د پولیسو فایرینګ چې دنو وای د دنیا نه رخصت شو. د نورو د پاره حق ول چې نور سره څوک زیاته ونه کی هغه چې دنو په خپل اپ کې د دنیا نه رخصت شو ملګرو. دا واقع چې دنو ډېر زیاته وایرل خو دې په اصل حقیقت دا کړه چې دې په د کارخانه کې چې دنو ویډیو ریکارډ کړل او ویډیو چې دنو ډیره زیاته وایرل شو داغه د وجه نه چې دنو د دنیا نه رخصت شو. د پولیسو په فایرینګ کې چې دنو د دنیا نه رخصت شو ملګرو. موږ په خیبر پښتونخوا کې تاسو وګورئ نو په وړه خبره باندې خلک چې دنو دښمنۍ کې په وړه خبره خلک بوغس کې نه کوي ملګرو. تاسو سوچ هم نشئ کولای. زمونږ خیبر پښتونخوا چې دا هغه کې دا کیسې ډېرې زیاتې و بیا خاص کر زمونږ د پښتنو په معاشره کې زمونږ د پښتنو معاشره دي چې وکنه چې خلک په وړو کې خبره باندې هم جنگ جګړه کوي د ځمکې په سر خداري ګولر چې دنو لانجې روانې وي تاسو سوچ هم نشئ کولای ملګرو. نو اوس په دغه کارخانه کې چې د ویډیو ریکارډ کوله په کارخانه کې چې نو خلکو اور لګول او د خلکو د ځمکې تنازعه او د چې نو ویډیو ریکارډ کړه د ویډیو د وجه نه چې نو دا مکمل تور باندې د دنیا نه رخصت شو ملګرو. دا چې د ادم خان په اړه کې مکمل معلومات رالل چې څومره کسان مې ویډیو ګوري ضرور شریک کړئ او د نور ملګرو سره ضرور ورسوي کني معلومات راتل زه به ضرور شریک کوم.